زمونږ خلک صرف او صرف ام بی بي اس او بی ډي اس پیژني وایي دا ډاکټر دی، خو نوره پته ورته نه وي چې که چېرته ماته په ام بی بي اس یا په بی ډي اس کې چانس میلاو نه شو، په دې کې زما سلیکشن ونه شو، نو داسې زما سره نورې کمې لارې په هغه لاره زه لاړ شم، هغه ډیګري زه کمپلیټ کړم او بیا هم زما نه ډاکټر جوړ شي. نو ټولو سټوډنټس ته دا زه وایم کوم سټوډنټ چې اف ایس سی کمپلیټ کړي 12 وکړي، نو د 12 نه وروسته ستاسو سره د ډاکټر جوړېدلو دپاره صرف د ام بی بي اس او د بی ډي اس لار نه ده. که چېرته تاسو په ام بی بي اس او بی ډي اس کې سلیکټ شئ نو ډېره ښه ډاکټران شوئ، خو که په ام بی بي اس او په بی ډي اس کې سلیکټ نه شئ، په هغه کې ستاسو انتخاب ونه شي، نو ستاسو سره نورې لارې هم شته چې تاسو ډاکټران جوړ شي. په دې باندې درته خبره کوم کم ډیګریانو والا په پاکستان کې ډاکټر حسابېږي، په دې باندې درته خبره کوم. نو اول خو د ټولو نه مشهور ام بی بي اس او بی ډي اس دي، دا خو تاسو ټولو ته پته ده چې دا ډاکټران دي. ام بی بي اس والا چې دی که نه دا بیچلر اف میډیسن اینډ بیچلر اف سرجري دا هم ډاکټر دی، صحیح ده. د دې نه علاوه دا بی ډي اس چې دی که نه دا هم تاسو پېژنئ، دا هم ډاکټر دی، بیچلر اف ډینټل اینډ سرجري دا هم ډاکټر دی. ټیک شو. د دې نه علاوه ډي وي ایم څه ته ویل کېږي؟ ډي وي ایم داسې یو ډیګري ده که دا تاسو چېرته وکئ نو بیا هم تاسو ډاکټران جوړېږي. دا د انسانانو ډاکټرانو، خو دا ډي وي ایم چې دی که نه دا د څاروو ډاکټران دي، ډاکټر اف ویټرنري اینډ میډیسن. کوم چې د څاروو د ویټرنري ډاکټران دي دا هم 15 کاله ډیګري ده. که دا ډیګري ته کمپلیټ کړي هم نو ستا نه ډاکټر جوړېږي، په ټوله دنیا کې ته ډاکټر بنلی کېږي. نو ډي وي ایم چې دی که نه دا هم یو ډاکټري ډیګري ده، صحیح ده، دا هم ډاکټري ده، خو د څاروو ډاکټري ده، 15 کاله ډیګري ده، ډاکټر به حسابېږي. د دې نه علاوه فارم ډي، دا فارم ډي چې ده که نه دې ته ویلی کېږي فارمیسي ډي. فارمیسي ډي دا هم د اف ایس سی د 12 نه وروسته کېږي، 15 کاله ډیګري ده، او دا ډیګري چې چا وکړه 15 کاله ده ته هم ډاکټر ویلی کېږي. 15 کاله ډیګري ده او ډاکټر دی. نو که تاسو چېرته په ام بی بي اس کې سلیکټ نه شوئ، په بی ډي اس کې سلیکټ نه شوئ، ستاسو سره د ډي وي ایم لار ده، په دې کې اډمیشن وکړئ. که دا ستاسو شوق نه وي نو په دې فارمیسي په دې کې اډمیشن وکړئ. 15 کاله ډیګري ده چې دا ته کمپلیټ کړې راوبوځې ته به ډاکټر حسابېږي. که په دې کې هم ستا نه خوښه ستا څه بله لار چې ده که نه هغه د ډي پي ټي ده. ډي پي ټي مطلب د ډاکټر اف فزیکل تراپي یا ډاکټر اف فزیوتراپي، دا هم 15 کاله ډیګري ده او دې ته هم ډاکټر ویلی کېږي، ډاکټر اف فزیکل تراپي، صحیح ده. نو په دې باندې هم ته ډاکټر کېږي، تا ته به خلک ډاکټر وایي. که ستا دا نه وي خوښه نو بیا د دې نه وروسته بي ایچ ایم اس یا ډي ایچ ایم اس، دا هم د اف ایس سی د 12 نه وروسته 15 کاله ډیګري ده، او که دا ډیګري ته وکړي په دې باندې هم تا ته ډاکټر ویلی کېږي، دا هم ډاکټري ده. دا چې دی که نه دا هم بیچلر دی، خو په هیموپیتھک میډیسن. که تاسو په هر یو فیلډ کې اډمیشن وکړو دا ډیګري تاسو واخیستله، تاسو ته پاکستان کې ډاکټر ویلی کېږي، بلکې په پاکستان نه په ټوله دنیا کې تاته خلک ډاکټر وایي. که دا هم ستا نه وي خوښ نو د دې نه وروسته بیا یو بله ډیګري ده، هغه ته ویلی کېږي بي ای ایم اس. دا ډیګري چې ته وکړې که نه په دې باندې هم تا ته ډاکټر وایي. او دا څه شی دی؟ دا بیچلر اف ایسټرن میډیسن اینډ سرجري، دا هم داسې یو ډیګري ده کوم چې د اف ایس سی د 12 نه وروسته کېږي، او کله چې دا ته کمپلیټ کړي نو په دې باندې تا ته د ډاکټر ټایټل ولیږي، د ډاکټر نوم په تا پسې ولیږي. نو مطلب مې دا دی که تاسو چېرته د ډاکټرۍ ډېر زیات شوق کوئ، تاسو دا وایي چې زه خامخا ډاکټر شم، تاسو په ام بی بي اس او په بی ډي اس کې ستاسو سلیکشن ونه شو، نو د دې مطلب دا نه دی چې ته اوس ډاکټر نشي جوړېدلی. ستا سره دا نورې لارې هم شته. ته ډي وي ایم وکړه ډاکټر به شي، که ډي وي ایم نه کې فارم ډي وکړه فارمیسي، په دې باندې هم ډاکټر کېږي. که دا نه کې ډي پي ټي وکړه ډاکټر اف فزیکل تراپي، دا هم ډاکټري ده، په دې باندې هم ته ډاکټر کېږي. که دا نه کې دا بي ایچ ایم اس یا ډي ایچ ایم اس تاسو ته ما وویل دا په پاکستان کې هم کېږي او بهر هم کېږي، هیموپیتھک میډیسن دي، په دې باندې هم تاسو ډاکټران جوړېدلی شئ. او که دا نه کوئ نو بیا بي ایم اس چې کوم دی که نه کوم چې ایسټرن میډیسن دي، که دا ته وکړي 15 کاله ډیګري ده نو په دې باندې هم ستا نه ډاکټر جوړېدلی شي. دا ستا سره آپشن شته دی، خو زموږ سټوډنټس ته دا پته نه وي، د هغوی دا سوچ جوړ شوی دی چې دا ډاکټري صرف او صرف د ام بي بي اس ده. نه، ستا سره نور اپورچونټي هم شته، ستا سره نورې لارې هم شته، په هغه باندې هم ته ډاکټر جوړېدلی شي. د دې نه علاوه که یو سړی خامخا شوق کوي ایم ډي کولی شي، د بهر ملکونو نه، د افغانستان نه، د رشیا نه، د قازقستان نه، د کرغستان نه، د دې کنټریز نه که ته ایم ډي وکړې نو دغه ایم ډي هم د ام بي بي اس برابر ده، دغه هم ډاکټري ده. که هغه ته نه کې د چاینا نه هم کېږي، د نورو ملکونو نه هم کېږي، سکالرشپ پکې هم میلاویږي، نو ستاسو سره دا چانس شته دی که په پاکستان کې ستاسو په ام بي بي اس کې سلیکشن ونی شي که نه نو تاسو بهر ملکونو ته هم تللی شئ او په پاکستان کې هم دا ډیګرۍ کولی شي، په دې باندې ستاسو نه ډاکټران جوړېدلی شي.